راځو نن د سی شارپ کورس ته موږ به نن یو نوی پروګرام شروع کړو یو نوی لینګویج به شروع کړو چې د هغې نوم دی سی شارپ. راځو اول د همدې نه سټارټ اخلو چې دا سی شارپ وایي څه ته. The first question is, what is C sharp? دا C او بیا هیش د مقصد دی C sharp pronunciation به موږ داسې کوو. C sharp is a simple modern general purpose object oriented programming language. سی شارپ اصل کې یو نوی لینګویج دی او ابجیکټ اورینټډ لینګویج دی. یعنی مطلب دا دی چې موږ په سی شارپ کې کله پروګرامینګ کوو هر څه به د ابجیکټ په بیس باندې کېږي. دوه قسمه لینګویج دي، یو چې دی پروسیجر لینګویج دی، یو ابجیکټ اورینټډ دی. لکه مخکې موږ سره VB .NET हो यानी विजुअल बेसिक हो या फर्ज मिसाल C लैंग्वेज हो. C is not object oriented and VB is not object oriented. आगे किसी बकलम हम कोडिंग को नो दा ऑब्जेक्ट पर बेस बांधे बकार हम पागे के न को पागे के बायो क्लास नो पागे के वाले का इनहेरिटेंसेस नो पॉलीमॉर्फिज्म बनो एनकैप्सुलेशन बनो चकम د ऑब्जेक्ट बेस مسائل دي نو هغه ټول په سی یا په وی بی کې نه و. ऑब्जेक्ट اورینټډ پروګرامینګ چې ډېر زیات فیچرز لري، خوبیانې زیاتې لري په نسبت د پروسیجر لینګویج. ان شاء الله وروسته به موږ ډسکس کوو. نو سی شارپ چې دی دا اصل کې یو ماډرن لینګویج دی او دا جنرل پرپز آبجیکټ اورینټډ لینګویج دی. اب جنرل پرپز د مقصد دا دی چې دې کې مونږه هر قسم اپلیکیشن ډیولپ کولی شو. که فار ایگزامپل هغه مثال د ډیسکټاپ اپلیکیشني یا ویب بیس اپلیکیشني موبایل اپلیکیشني هغه مونږ دې کې ډیولپ کولی شو. دا یو پروګرامینګ لینګویج دی. یعنی مقصد دا چې مونږ کولی شو چې د په دغه لینګویج کې یا د دې لینګویج په تر باندې یو اپلیکیشن ډیولپ. لکه نن سبا میبي ته یو اپلیکیشن یو سافټویر موبایل د لپاره ډیولپ کې، میبي ته یو سافټویر د کمپیوټر د لپاره ډیولپ کې، نو ته کولی شي چې په سی شارپ لینګویج کې یو اپلیکیشن ډیولپ کې یو پروګرام ته ډیولپ کې. بل خبر موږ سره دا ده چې سی شارپ کې سی شارپ اصل کې یو های لیول پروګرامینګ لینګویج دی. یو لو لیول یا بل های لیول دی نه. لو لیول چې دی دا کمپیوټر مشین د پاره دی. human cannot understand low level language but high level language is for human. The high level language is same like human language. Hello, hi, how are you, this is. نو سی شارپ اصل کې یو های لیول پروګرامینګ لینګویج دی. یعنی موږ چې کله په سی شارپ کې کوډینګ کوو دا با لو لیول نه 010101 بنئ، های لیول بیس باندې به کوډینګ موږ پدې کې کوو. ها نو دا تاسو ته معلومه شو چې سی شارپ اصل کې یو سمپل ماډرن جنرل پرپز آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ لینګویج دی. یعنی د پروګرام د جوړولو یو ژبه ده. لکه څنګه چې به په سی لینګویج کې خلکو سافټویر جوړولې، لکه څنګه چې به سی پلس پلس کې خلکو سافټویر جوړولې، لکه څنګه چې جاوا کې خلک سافټویر جوړي، دغه شان سی شارپ هم د دوی څخه د یو لینګویجونه دی. په سی شارپ کې هم تاسې کولی شئ چې یو اپلیکیشن یو سافټویر تاسې ډیولپ کړئ. C sharp was developed by Microsoft. C sharp language اصل کې د Microsoft company په تر باندې ډیولپ شو. And it is used in essentially all of their products.
it is mainly used for developing desktop application and web application. مقصد دا سی شارپ دغه لینګویج دا ژبه چې کوم دی دا ډیولپ شو د مایکروسافټ په ترو باندې او مونږ کولی شو چې د دې په ترو باندې د ډاټ نیټ اپلیکیشن یا ډاټ نیټ فریم ورک د پاره اپلیکیشن ډیولپ کو هغه په ډیسکټاپ بیس باندې او یا ویب بیس اپلیکیشن ډیسکټاپ اپلیکیشن د سی کنه چې ته راشي او ایکزی فایل جوړ کې انسټال کې او بیا په هغه فایل کلیک کې اوپن شي دا یو شارټکټ دلته راشي دته ډیسکټاپ اپلیکیشن وایي او ویب اپلیکیشن هغه ته وایي چې ته هغه د یو براوزر په تر باندې اکسس کوي دا هغه د انسټالولو ضرورت ته نه هغه انسټالیږي نه هغه مثال یو ډرایو کې پروت یو موږ د براوزر په تر باندې هغه اکسس تاسو ورسېږئ کنه نو سی شارپ لینګویج د مایکروسافټ په تر باندې ډیولپ شو او په سی شارپ لینګویج کې موږ هم ډیسکټاپ بیس اپلیکیشن جوړوي شو او هم ویب بیس اپلیکیشن ډیسکټاپ اپلیکیشن هغه چې اوس فرض مثال فائدہ د ډیسکټاپ اپلیکیشن صحیح دای چې د انټرنیټ سره تړاو نه لري یو عام اپلیکیشن یې کمپیوټر کې انسټال کا او ډبل کلیک په وکړه او هغه پروګرام ورته خلاص نو نیډ انټرنیټ کنیکشن ویب اپلیکیشن بیا داسې چې مطلب یو کمپنی ته موږ یو سافټویر جوړو لکه اوس یو ډیټابیس جوړو ورته دا ډیټابیس په نیټورک باندې خلک استعمالي ډیر کسان ته استفاده کوي دې ته ویل شي ویب اپلیکیشن دلته اوس ډیسکټاپ اپلیکیشن خنۍ ځکه خنۍ چې ته به هر یو کمپیوټر کې د ایکزی فایل بیل بیل انسټالې ډیټابیس خیره خو یو سرور کې پروت دی کنه خو اپلیکیشن چې کته ډیسکټاپ بیس جوړ کړي ته به هر یو کمپیوټر کې بیل بیل انسټالې یوز کې به ایکزی فایل دلته به انسټالې آلته به انسټالې آلته به انسټالې اټس ویری ډیفیکلټ خو ویب بیس اپلیکیشن کې به دا خبره نه وي بس یو اپلیکیشن جوړ کی او مین سرور کې واچي براوزر خو هر یو کمپیوټر کې وي براوزر وی کنه هر یو کمپیوټر کې ته دا ایکسس کولای شي د بار بار د انسټالیدو ضرورت ته نه نو هدف دا دی چې سی شارپ کې موږ دواړه ټایپس اپلیکیشن ډیولپ کولای شو ډیسکټاپ بیس اپلیکیشن اینڈ ویب بیس اپلیکیشن بوث Note, C# programming is very much based on C and C++ programming language. The C# دغه language چې کوم دی دا ورته language دی same language دی د C او د C++ غونډه لکه هغه syntax د دوی یو شان دی اوس په C++ کې وتا سي فنکشن پیژندلې فنکشن کالینګ بم پیژندلې کلاس بم پیژندلې نیم سپیس بم پیژندلې methods بم پیژندلې مطلب the point of programming start بم پیژندلې دغه مونږ نه void main is the start point of your programming نو لکه C# چې دی دغه کم کوډینګ چې مونږ کو دغه لینګویج چې کوم دی د C یا C++ تا ورته لینګویج دی هم د سیم لینګویج دی خو په C# کې یو څه خوبیان دي یو څه نوي فیوچرز په دې کې اډ شوي دي چې هغه په C او C++ کې نشته د دې کریکټر مقصد دا دی کنه ګوره نور هغه C دی خو د دې کریکټر مقصد دا دی چې په هغه C++ یا C کې یو څه نوي فیوچرز ور زیات شوي دي او د هغې څخه یو نوی لینګویج دوی جوړ کړی د هغې نوم څه شی دی C#. نو هدف دا دی C# programming is very much based on C and C++. یعنی دا بیخي کلوز دی بیخي ورته لینګویج دی په شان د چی So if you have a basic understanding of C++ programming کچېرې بیخي تا سره هغه ډېر وړوکی او لږ کنسپټ هم وي د C او د C++ د C# programming تا ته دونه سخت به نه وي ډېر به درته ایزي then it will be fun to learn C#. دا به تاسو ته یو ګپ غونډه یې که نه یعنې ډېر به اسانه یې درته
تاسو خبره باندې ورسېدلې کاري څه پوه شوې سی شارپ دی وپېژندو دا څه شی دی لینګویج دی آبجیکټ اورینټډ لینګویج دی هغه بعضې کسان وایي که نه وایي په اوپس باندې پوهېږي اوپ ډبل او پی نو څه مقصد دی آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ دوه ډوله دي دا ژبې یو پروسیجر دی یو بل چې دی آبجیکټ اورینټډ دی آبجیکټ اورینټډ په نسبت چې دی اسانه دی د څه شي د پروسیجر ځکه آبجیکټ اورینټډ کې انکیپسولیشن دی مقصد دا چې یو کوډ بار بار تکرارولو ته ضرورت نشته انکیپسولیشن معنا د یو کوډ کمول کیپسول ګولې ویلې که نه هغې دننه ډېر څه پراته وي انکیپسولیټ کول یعنی ډېر یو کوډینګ مه کوه لږ کوډینګ کوه ها نو زموږ مقصد دا و چې آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ چې کوم دی دا ایزي دی اسانه دی په نسبت د کوم لینګویج د پروسیجر لینګویج خرازو وای سی شارپ لینګویج ویری یوزفل لکه نن سبا دغه سی شارپ لینګویج ولې خلک ډېر زیات استعمالوي دی یوز ډېر زیات دی نن سبا many programmers working in C sharp language لکه زیات کسان زیات خلک چې دي هغه اپلیکیشنز ډیولپ کوي په سی شارپ لینګویج کې د دې دغه څه شی دی لکه ریزن څه دی The following reason makes C sharp a widely used professional language. او دا لاندې کومې خبرې چې دي دغه C sharp language ډېر ښکلی کړی دی څنګه It is modern دا نوی لینګویج دی په 2000 کې دا لینګویج ریلیز شو کم کال کې 2000 کې جنرل پرپس پروګرامینګ لینګویج او بل جنرل پرپس دی یعنی دا نه دی چې دا د یو خاص خبرې پورې تړلی دی ریلیټډ دی د یو خاص ارکیټیکچر پورې ریلیټډ دی یو خاص اپلیکیشن ورکې ډیولپ کوی شو نه and C sharp we can develop mobile application, desktop application and web application. It is object oriented. ما تاسو ته وی چې object oriented څلور features لري څلور خوبیان لري encapsulation دی inheritance is دی polymorphism دی او abstraction دی دا څلور فیچرز دي ان شاء الله موږ به وروسته تشریح کوو لکه د دې ټولو نه یو فیچر مثال تاسو ته ما درکې انکیپسولیشن چې کله تاسو مثال یو کوډ کوئ د هغې کوډ بار بار تکرار ته ضرورتي نو بار بار به نه لیکئ ځکه بار بار کوډینګ کول ستاسو پروګرام هیوي کوي درندوي لوډینګ به زیاتي چې انسټالۍ هم نیم څلور پنځه ساعته به نیسي نو کله چې موږ سره د یو کوډ بار بار د لیکلو ضرورتي هغه موږ انکیپسولیټ کوو یو سمپل ورډ ته راوړو یو ورډ به لیکو هغه ټول کوډینګ به د دې هغه شاته پروت یو کار به کوي انکیپسولیشن دی ته وایي دغسې نور فیچرز هم پکې دي په آبجیکټ اورینټډ کې انشاءالله لیټر به ډسکس کوو بیا اټ از ایزي ټو لرن ما تاسو مخکې وویلې چې اسانه دی چې تاسو یاد کړئ ناٹ ډیفیکلټ قاري صاحب سیم شروع کړی که سی پلس پلس څومره ایزي ده سخته خو نه ده که نه خو د هغې نه هم دا لینګویج ایزي دی د هغې نه هم دا اسانه دی it produce efficient program efficient program نه مقصد دا دی ما مخکې تاسو ته وویلې چې موږ دې کې یو کوډ انکیپسولیټ کوو هغه پروګرام به ډېر دروند نه وي دویم دا چې دا به سیکیورډ وي ډېر زیات سیکیورډ به وي it is a part of .NET framework او سی شارپ لینګویج چې کوم دی دا د .NET فریم ورک یو برخه ده .NET فریم ورک چوکاټ ته وایي فریم ورک څه ته وایي فریم ورک څه معنا چوکاټ .NET دا د مایکروسافټ خپله یوه ټیکنالوجي ده
د مایکروسافټ چې څومره اپلیکیشنې څومره سافټویر چلیږي دا د ډاټ نټ ټیکنالوژي په تر باندې چلیږي. مایکروسافټ خپل یو ډاټ فریم ورک جوړ کړی دی د خپل پروګرامونو د خپل اپلیکیشنونو لپاره. د دوی اپلیکیشن به د دغه ډاټ نټ فریم ورک په تر باندې او د دې انسایډ به چلیږي. فریم ورک یو چوکاټ ته وایي چې ته وایي او د مایکروسافټ چې څومره سافټویر کمپیوټر کې رن کې نو په ډاټ نټ فریم ورک به رن کې. وروسته تشریح کوم درته اوس لکه او د جاوا اپلیکیشن چې دی کله چې د یو اپلیکیشن یو پروګرام په جاوا کې ډیولپ کې جاوا هم د سی شارپ غونته یو لینګویج دی یو ژبه ده خو هغه مایکروسافټ نه دی ډیولپ کړی. چې کله جاوا اپلیکیشن یو کمپیوټر کې وته رن کې نو جی ډي کې به ته انسټال جاوا ډیولپمنٹ کیټ نو دا شان چې کله د مایکروسافټ یو اپلیکیشن ته رن کې نو ته به څه چلې ته به څه انسټالې ډاټ نټ فریم ورک به انسټالې. دا چې دی دا یو خپل لایبرری نه دی. مقصد دا چې نن سبا سی شارپ لینګویج ځکه ډېر استعمالیږي دا چې یو ماډرن لینګویج دی د دې پروګرام ایفیشینټ طریقه باندې چلیږي کمپیوټر کې او آسان دي چې تاسو یاد کړئ. او بل دا چې دا د ډاټ نټ یو پارت دی یو برخه ده. ډیفرنس بټوین سی شارپ اینڈ ډاټ نټ. بعضې کسان وایي که نه وایي ما سی شارپ ډاټ نټ یاد کړی دی. بعضې کسان وایي زه په ډاټ نټ باندې پوهېږم. بعضې کسان وایي زه په سی شارپ باندې پوهېږم. نو د ډاټ نټ او د سی شارپ ترمنځ باید هغه فرق تاسې وکړی شئ. سی شارپ از ا سټرانګ آبجیکټ اورینټډ لینګویج. دا یو لینګویج دی یو ژبه ده. دې کې ته کوډینګ کې د دې خپل پروسیجر دی خپله طریقې ده خپل سینټکس لري. that is mostly built on the .NET framework چې دغه لینګویج په .NET framework کې دننه چلیږي. یعنی .NET framework د دې سی شارپ لپاره راوړي. کوم پروګرام دی شو وایي شي کوم پروګرام دا هماغه کلاس دی چې هغه سایه چې ورځ راغلی دی. د فارم ډکه رجسټریشن ورته وکړه. ها تاسو پوه شولې باندې که نه مطلب دا چې ډاټ نټ فریم ورک چې دی د دې په ترو چې کوم دی د هغه د سی شارپ پروګرامینګ کېږي. د سی شارپ چې کوم کوډینګ دی هغه انسایډ په ډاټ نټ فریم ورک کې کېږي. دا ډاټ نټ فریم ورک چې دی د دې لینګویج دپاره یو چوکاټ دی یو معیار ټاکلی دی مایکروسافټ کمپني چې د دوی څومره پروګرامونه چې کوم دي څومره اپلیکیشن چې دي هغه به ډاټ نټ فریم ورک باندې چلیږي کار وکړي. ذهن هم خلاص شو. نو ګورئ زمونږ مین هدف او مین مقصد دلته دغې تیوري درس کې دا و چې دا د سی شارپ په معنا تاسې پوه شئ. سی شارپ یو لینګویج دی په دې کې موږ کولی شو چې یو پروګرام یعنی یو اپلیکیشن ډیولپ کړو. صحیح شو که نه که هغه مثال کمپیوټر اپلیکیشن وي اور ویب اپلیکیشن وي. ها چاته سوال شته دی پوښتنه چاته شته دی مشکل چاته شته اوکې راځو اوس مونږ سټارټ اخلو د دې نه چې کله مونږ د سی شارپ کوډینګ کوو
د دې لپاره موږ سره یو ایډیټر پکار دی. ایډیټر څه شي؟ ایډیټر معنا دا چې موږ ته یو ټولز پکار دی چې موږ په دې کې د سی شارپ هغه کوډینګ کوو، هغه پروګرامینګ ورکې کوو. We need one editor, we need one tools to write a C# coding. مختلف کسان دي، مختلف پروګرامرز دي. بعضې کسان د کوډینګ دپاره نوټ پیډ کې کار کوي، بعضې کسان چې دي نوټ پیډ پلس پلس استعمالوي، بعضې کسان چې دي کوډ بلاک استعمالوي. خو ډېر ټولز دي که نه د ډیولپینګ دپاره، د یو پروګرام جوړولو دپاره مختلف قسمه ټولز موږ استعمالوو. کله چې تاسو ته پکار دی چې نوټ پیډ پلس پلس ځان ته انسټال کړئ یا کوډ بلاک ځان ته انسټال کړئ، دې لپاره به تاسې راشئ fileeagle.com. دا یو ویب سایټ دی او د دغې ویب سایټ نه موږ کولی شو چې یو اپلیکیشن فری راواخلو. فری دلته وګورئ ډیولپر ټولز. دلته سرچ کړئ نوٹ پیډ پلس پلس. This is خو د دې ضرورت تا ته نشته دی ځکه نوٹ پیډ پلس پلس کوډ بلاک چې کوم دی دا یوازې او یوازې موږ ته CLI بیس کار راکولی شي. CLI نه مقصد دا دی چې کمانډ لاین انټرفیس بیس باندې موږ کوډینګ چې کله کوو که نه پروګرامینګ چې کله کوو دوه قسمه سیسټم باندې وي، یو چې دی CLI بیس باندې، یو GUI بیس. یعنی یو اپلیکیشن یو سافټویر موږ جوړو په څو ډوله باندې جوړیږي؟ CLI بیس او بل که اوس ته داسې یو اپلیکیشن جوړ کړي چې هغه به داسې یو تور سکرین راځي، کلم چې کله یو څوک څه کار کوي نو دلته به کوډینګ کوي. لکه مثال سٹارٹ ایکسل، دا کار په کومه طریقه باندې وشو؟ کوډینګ CLI بیس باندې وشو. او یو داسې اپلیکیشن لکه اوس دا رن کمانډ خلاص کا، ایکسل ولیکا، اوکے بٹن پریس کا، تا سره به ایکسل خلاص شي. دې ته GUI بیس وایي. نو هدف دا دی چې دغه نوټ پیډ او نوټ پیډ پلس پلس او کوډ بلاک چې کوم دي دا یوازې موږ ته چې دی CLI بیس کار کوي. GUI بیس کار دی کې نشو کولی، یعنی یو بټن نشو راخستی، یو فارم دی کې نشو جوړولی، ټول کار به ته کوډینګ باندې کوې. نو د C# د کوډینګ کولو دپاره به موږ یو سافټویر کمپیوټر کې انسټالو چې د هغې نوم دی ویژوال سټوډیو 2010 2012 2013 2016 2017 هر یو چې تاسو انسټالوئ. بس صرف داسې چې دې کې څه فریم ورک زیاتې دي او دې کې کمې دي که نه. خو د 2005 نه واخله تر 2017 پورې ویژوال سټوډیو ورژن شته دی. خو د ټولو نه زبردست چې کوم دی هغه زمونږ او ستاسې په کمپیوټرو کې 2010 دی. دا تاسو ځان ته انسټال کړئ ځکه دا نور ډېر هیوي دي، ډېر درانه دي که نه. دا ما هغه بار ملک او ما هغه کمپیوټر دی چې کورای 7 کمپیوټر وي، 7 جنریشن وي یا ایپل کمپیوټر وي او دا پکې انسټال کړي نو کار به تیز کوي. زمونږ او ستاسې دپاره چې کوم دی نو یا خو 2008 یا 2010 بس دا کافي دی. ویژوال سټوډیو څه شی دی؟ دا یو ایډیټر دی، دا یو ټول دی، دا یو سافټویر دی مایکروسافټ جوړ کړی دی. موږ سره دی کې کوډینګ کیږي او هیلپ هم موږ سره کوي.
لکه اوس مثال ته لیکي ټرای کیج ټرای ولیکه کیج خپله راځي ته لیکي مثلا کلاس سی ال ولیکه نو تاسو به نور خپل الفاظ راشي او دا خبره هم یاد ساتئ د سی شارپ لینګویج چې کوم دی دا کیس سینسیټیو دی کیس سینسیټیو دا معنا چې دې ځکه وته د وړو حروف او د غټو حروفو خیال هم ساتي نو که موږ چېرته کوډینګ په نوټ پیډ پلس پلس کوډ بلاک کې کوو نو موږ ته د دې څه پته نه لګي که نه چې کوم یو غټ شو کوم وړوکی شو کوډ به صحیح کار نه کوي نو سی شارپ کوډینګ چې کله هم تاسې ویژول سټوډیو کې کوئ نو کیس سینسیټیویټي چې کوم دا به خپله اټومیټیک خپله کېږي یعنی تاسو سره به هیلپ کوي په کوډینګ کولو کې تاسو سره ډېره زیاته مرسته کېږي په کوم ټولز کې کوم ایډیټر کې ویژول سټوډیو کې هم تاسو کولی شئ چې په ویژول سټوډیو کې د سی شارپ سی ال آی بیس اپلیکیشن جوړ کړئ او هم تاسو کولی شئ چې جو آی بیس اپلیکیشن جوړ کړئ تاته یو کس وایي آیا پوهیږئ سی شارپ کې کنسول اپلیکیشن ډیولپ کی کنسول اپلیکیشن دی اپلیکیشن ته ویلی شي چې کوم کار په هغې کې په کوډینګ باندې کېږي دې ته څه ویلی شي کنسول اپلیکیشن او جو آی اپلیکیشن کوم چې بټنې لري اوکے کینسل ډیلیټ رائټ کلیک لیفٹ کلیک ریفریش پرنٹ د ریپورٹ cancel the report, show monthly report, show daily report, show the private button हर څه په کلیک سره چې کېږي که نه د کوم اپلیکیشن وایي GUI graphical user interface چاته سوال شته دی پوه شوې دې باندې تاسو به ځان ته یوه سی ډي واخلئ او تاسو به ویژول سټوډیو 2010 سی ډي واخلئ نو او هغه به تاسو ځان ته خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ صحیح شو ما سره فی الحال ویژول سټوډیو انسټال ده Microsoft Visual Studio 2010 it is already installed in my computer موږ به انشاءالله دې کې کار کوو موږ به خپل پروګرامینګ په دغې کې مخکې وړو دا به تاسو ته انسټال نه ګوره دا به تاسو ځان دپاره خپله انسټالوئ په ویژول سټوډیو کې یوازې نه چې د سی شارپ لینګویج سپورټ دی نه په ویژول سټوډیو کې د سی شارپ لینګویج هم سپورټ دی دې کې موږ چې کوم دی د اف شارپ د جاوا یو ځان ته لینګویج و مایکروسافټ چې دی د جاوا لینګویج په ضد باندې یو بله ژبه جوړه کړه چې اف شارپ هغې ته وایي خو دا ناکام شوه دې کې څوک کار نه کوي نه دومره خاص استعمالیږي دې کې سی پلس پلس کوډینګ هم تاسو کولی شئ دې کې د جاوا سکرپټ کوډینګ هم کولی شئ تاسې مقصد دا چې په ویژول سټوډیو کې سی شارپ اف شارپ سی پلس پلس جاوا سکرپټ دا لینګویج هم چې دي سپورټ دی ایون سو پایتھان یو نوی لینګویج دی دا هم د کمپیوټر د لینګویجو د ژبو نه یوه ژبه ده نوې بالکل راوتلې ده نوې نه ده خو مطلب دا چې د سی شارپ او د دغې ژبو چې دی نوې ده که نه دا هم پکې شته دی چې تاسو د هرې ژبې انجینرۍ د هرې ژبې ډیولپرانې تاسو به ما خپل لینګویج ځان ته انتخابوئ او کوډینګ به ما هغې ژبه کې تاسو کوئ نو دا زموږ د نن ورځې درس و او د نن ورځې درس کې موږ اونلی د سی شارپ د لینګویج په باره کې څه وکړل انټروډکشن